زمونږ یو با احساس او مسلمان ورور چې په بلجیم کې دی تل پاتې موږ سره په هر بس کې مرستې کړي دي د یتیمانو د کونډو د غریبانو د مسکینانو همداسې دغه پیپسکین پروګرام کې موږ سره ډېره منډه والې ده الله دې خوشحاله او کامیابه لري زما روح یا زما ځان یا اریانا افغانستان یې د تن مینا درکوم خو له دشمن تکتور یا خو زمور دستر گتور یا بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو خوږو دوستانو اته میاشتې چې مخکې مونږ کوم د اوبو پروګرام شروع کړی یعنې د پیپسکین چې هغې کې 4,500 کورنۍ د دغې پاکو اوبو نه برخمنې شوې هغه تاسو د موبایل په ښیښو وینئ چې دغه پورې چینې دي دا زموږ وروڼه اوس هم راغلي ځوانان په اکه روزه کې دغه تقریبا 50 متره لښتۍ سراسري والي او دغه اوبه یې ټولې سره یو ځای کړي دا اوبه چې کومې دي تقریبا 15 کیلومتره ولس ته وړاندې لاړې او دغه د ولس اخرین دغه په غرب تاسو وینئ د دې نه اپله ولس پروت دی نو دوستانو دا ستاسو مرستې وي الله مو خوشحاله او کامیاب لره دوستانو الحمدلله کور 4,500 کورنیو ته اوبه رسېدلې دي دلته چې راغلي وو په هغه مطلب هم پوه کوو دلته چې کوم کار لپاره راغلي وو هغه دغه اوبه چې وې دوستانو دا موږ دغه باره چې کومه وه یا د دې سرپناه چې کومه وه دا سیمټي نه وه دا لنټر نه وه مونږ سره کوم مسلکي انجینران چې راغلي وو هغو مونږ ته وویله چې باید دا تاسو لنټري یا په سیموټو کې بنده جوړه کړئ چې تر څو په دغه ساحه باندې تاسو وینئ په بارانونو کې دلته سیلابونه راځي وویل چې الله موږ چې دغه خواریم یو ځل بیا اوبه ونیسي نو دوستانو یو غاږ مو کړئ زموږ یو با احساس او مسلمان ورور چې په بلجیم کې دی تل پاتې موږ سره په هر بس کې مرستې کړي دي د یتیمانو د کونډو د غریبانو د مسکینانو همداسې دغه پیپسکین پروګرام کې موږ سره ډېره منډه والې ده الله دې خوشحاله او کامیابه لري یو ځل یې بیا موږ ته یې ویل چې په دې هر څومره مصارف راځي مصرف راځي د سیمټو نور په دې باندې هغه زدینم کم پوډر چې دی هغه په راځي نو هغه ټول مصارف هغه په غاړه اخیستې او دغه صدقه یې د مور او پلار لپاره پسې بخلې ده تل پاتې صدقه ده دوستانو د ولس را سره سلاتیا ځوانان راغلي دي انشاءالله ټیم په ټیم به تاسو سره موږ د دغې ویډیو شریکوو دغه ځوانان به تاسو خپله د موبایل په ښیښو وینئ چې انشاءالله دوی هم همداسې نه دي ناسته تاسو مرستې کړي نغدي او دوی انشاءالله ځاني کومکونه کړي الله هم خوشحاله او کامیاب ده د هلمند پنوم یادیږي ستا د هسکې شملې ګل د کندهار د کزابل دی که غزنی د کروزګان د هر بچی د قهرمان دی له فرانه تر هراته سلامي ولاړ دي تا لکه زلفې ځوان د ناوې د کابل د ښار ښکلاوي هر یو دښمن دې صبر باد وطنه خدای دې آباد لره آباد وطنه خدای دې آباد هر یو دښمن دې صبر باد وطنه خدای دې آباد لره آباد وطنه خدای دې آباد د نړۍ له ښکلو ښکلي ستا ښارونه او ستا کلي بس غمجن زړونه هوسا شي چې دا ستا وخواته راسي د امو په څپو مسته په ښایست کې دې سیال نسته د نړۍ د غرونو میر دې هس شمشاد دا تقدیر دی که شرا چې داسې سوال یعنی مخوا هر طرف د مزارونه حاضري دي او قبرونه ای د سپېڅلو شهیدانو کورا خدای دې را جوړ کړه د غازیانو کورا خدای دې را جوړ سپېڅلو شهیدانو کورا خدای دې را جوړ کړه د غازیانو کورا خدای دې را جوړ را ژوندی چې دې مراد کړو د نړۍ سره دې سیال کړو
روزي انتر دارک شیبنانو پر قرار ستاو گشت براوڑی یو رس پیچلی ازادی بیا بنوی دا غمونا دا جڑا